بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیا. محترمینو، یو محترم رور دا پښتنه کړې ده چې دا باز د سارا په هلاکو کې او دغه په اول اذانو کې دی خوراک کوي او بچ شي وي په اول اذانو کې پروا نه لري. په دې باره کې کڅه وضاحت وکړي. روژه نیول پیشنمای دا هم د اذان سره تعلق نه لري او ماتول هم د اذان سره تعلق نه لري. دا د وخت سره تعلق لري. علامه مفتی محمد یوسف لدانوی شهید رحمه الله په خپل فتاوا کې مسائل حل جلد نمبر 3 صفحه نمبر 553 هغه دا لیکلي دي چې د اذان چې کوم دی دا د صبح صادق سبات کې کیږي. ملایان چې اذانونه کوي دا چې د سار وخت داخله سي دی اذان کوي، د وخت د مخه خو نه کوي، د وخت د مخه چې اذان وکي غزا بیا دوباره کوي، اذان نسو صحیح. نو اذان د پر وخت باندې کیږي او خلک په دغه وخت کې خوراک او څښاک کوي، نو د داخل ګروجه بیا نه ده صحیح. په حواله د بدایع صنایع جلد نمبر 2 صفحه نمبر 100 دا غنغه فتاوا هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 194. محترمینو، د دې ډیر خیال ساتل پکار دی. یقیني دا موږ هم لیدل دي او موږ هم چې کښنیانو په کور کې بداسي ول چې بده به ورته به انا مبارک راکشین او الله دې مغفرت وکي چې علي اذانونه نارسو بجر جر وچشي. یقینا دا په ډیر علاقو کې دا رنگ وي، نو ډیر احتیاط کول پکار دی. باید په کور کې نقشه کښې وسی الته ورته ګوري چې کله وخت پر کېدونکي د نقشې په حساب سره داغه 4-5 منټه د مخه خوله بنده کې بیا خوراک او څښاک نه وکي. او مولایانو ته هم پکار ده د امامانو ته چې هغه د وخت مطابق اذان کوي. یقینا ډیر ځایونه د وخت د مخه اذانونه هم شروع وي، وخت نه داخل سوي دي اذانونه شروع کړي. نو پکار ده چې اذان ته ګسه ونه کتل سي. یو د هر ځای کې اوس نقشې ستا، د هر ورسره په موبایلونو کې ستا او په مسجدانو کې لګېدلې دي، د وخت مطابق روژه ونسي او چې وخت پر کېږي د هغه څه د مخه دی روژه بنده کړي. والسلام.